د هوډ میډیا یوټیوب چینل قدرمنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله. دا د نو سید ادریس ولی زاده په یوه نوې خپرونه کې حاضر یم. د ننګرهار ولایت په جلال آباد ښار کې چیرته چې د قرآن عظیم الشان مبارک آیاتونه لیکل شوي په لاسو باندې، او همدارنګه دلته چې کوم ځوان یا زموږ او ستاسو هیوادوال یا چې کوم وطندار دی نو دا په خپلو لاسونو د قرآن عظیم الشان مبارک آیاتونه لیکلي دي. په همده تړاو همدلته راغلي یو، له استاد سره به یو څو خبرې وکړم چې څنګه دغه خواري روانه کړې ده او په څو ورځو کې دغه قرآن عظیم الشان آیاتونه لیکلي دي. ورسره به خبرې اترې وکړم. له موږ سره پاتې شئ. السلام علیکم استاد محترم. ډېر زیاته مننه استاد محترم. ستاسو دا کوم نوښت چې تاسو کړی او بیا په تېره په ختیځ کې او بیا ننګرهار ولایت کې تر ډېره ډېر وستایل شو، همدارنګه په ټولنیزو رسنیو کې او یا په فردي ژوند یا ټولیزو رسنیو کې. نو ډېر خوښ یو چې تاسو سره یو. مننه، الله مو کامیاب لره، ژوندی اوسئ. ډېره مننه. ستاسو دغه مرکز څومره وخت کېږي چې دلته فعالیت کوي؟ زمونږ دا مرکز داسې وه چې یو 6 کاله کېږي دلته هم دغه خلاص کړی دی او شاګردان هم لرو او د قرآن کریم سره مې ډېر شوق و او ما زه دا آینده کې انشاءالله په خپلو لاسو ولیکم. هغه کوم ارمان چې و هغه الله تعالی پوره کړي او انشاءالله هغه مې ټول ولیکلو او په 1 ورځو کې او روژه کې مې شروع کړی و. بس دسمبر په 10 مې خلاص کړي. خو ټول دغه یوه سپاره چې دی په 12 ساعتو کې مې لیکلی دی او بس. په دغه مرکز کې آیا تاسو یوازې؟ نه، ما سره همکار خپل ورور مې دی، انولي خطاب ولاړ دی. بس لیدونکو ته د خپل ژوند دغه چیرته پیدا یې او چیرته ژوند کوي او د کوم ولایت سره تعلق لرئ که لیدونکو ته ووایئ. زه خپله د ننګرهار ولایت د خوږیاڼو ولسوالۍ اوسېدونکی یم او د کوزبیر اوسېدونکی یم او په الحال په ښار کې اوسېږو په اوله ناحیه کې کمپونو ساحه. زده کړې مو څومره کړي؟ زده کړې مې یو 8 سیمه پورې کوزبهار علي لیسه کې مې کړي دي او دا پاتې نورې زده کړې چې دی ننګرهار علي لیسه کې مې کړي دي او د نرسنګ بخش نه هم فارغ شوی یم. ماشاءالله ډېر ښه. همداسې مخکې به لاړ شو. صحیح شو. مهرباني. خبرې به کوو، مخکې به م ځو. لیدونکو دلته نو چې کومې ساحې ته مونږ روان یو نو دلته د استاذ په لاسو د قرآن عظیم الشان مکمل د الحمد نه نیولې تر والناسه پورې آیاتونه او همدارنګه د مبارک آیاتونه لیکل شوي دي. نو همدلته ولاړ یو. استاد به تاسو ته لږ تشریحات به په لومړیو کې ورکړي چې دا په کوم قلم لیکل شوی او همدارنګه څومره وخت یې ونیو. استاد محترم که لیدونکو ته په لنډو کې دغه معلومات شریک کړي. دا کوم قلم باندې دغه غټ قلم باندې لیکل شوی دی، توش مارکر باندې، او دغه نور دغه چې دی په کړکي باندې لیکل شوی دی او دا بسم الله چې دی په الخطاط قلم باندې لیکل شوی دی او دا چې دی 2 کلمه نقشه اچول شوی دی. هغې نه بعد په کړکي باندې بیا دا ډک کړی دی، محمد نوم دی او نور نومونه هم شته دی او بس دغه 10مه سپاره ده. دغه کوم سر چې دی سرنوان دا هم بیا غټ توش باندې لیکلی دی او دا بل هم ټول مې بیل بیل رنګ کې لیکلي
او دا بل نور چې دی دا په دغه باندې الحطات کلم باندې مې لیکلی دی. استاد محترم څومره وخت کېږي چې دغه د قرآن عظیم الشان آیاتونه تاسو ولیکل؟ لکه میاشتې ونیولې، ورځې ونیولې؟ دې خو انشاءالله 2 میاشتې او 1 ورځ یې ونیوله، 1 ورځې په دې مصرف شوي دي او دومره وخت یې نه دی نیولی. شروع مو له روژې نه کړې یا نه له روژې نه مخکې؟ روژې په 5 باندې مې شروع کړې وه، ځکه چې هلته وره کې چاپ شوې نه وې، ماشین والا څو ځلې تلم او راتلم او نه وې چاپ شوې، خو روژې په 5 باندې ما ته وره کې وسپارل شوې. هغې نه بعد مې بیا نور شروع وکړله. 20 ورځې روژه کې مې ولیکلې او بیا نور دغه روژې ته اختر ته چې 5 ورځې پاتې وې دا بیا پاتې شوم، لږ مریض شولم، بیا لاړو خوږیاڼو ته، هلته اختر پکې راغی. د هغې نه چې بېرته بیا راغللو بس بیا مې ورته شروع وکړه، خو بس ټولې مې دغه کړه حساب چې وکړې په 21 ورځو کې مې انشاءالله دا تکمیل کړې او خلاص مې کړې. په مرکز کې دې ټول لیکلي یا نه په هلته په کلي کې هم په کور کې هم د خواري کړې ورباندې؟ زیاته خواري مې کور کې کړې ده، صرف دکان کې مې دلته 2 سپارې لیکلي دي، ځکه دلته شاګردان راتلو دوی ته مې درس هم ورکولو، که دمه مې پکې کوله زور زیر پرې غړوندې دا رانه پاتې کېدو، ځکه دلته مې په جمعګي کله راتلمه او یا ورځې مې وای په اړه لیکله، د دې نه ما زیات کار دلته نه دی کړی، نو ټول کار مې په کور کې کړی دی. څنګه احساس پیدا شو چې دا ولیکې؟ ما خو چې کله خطاطي شروع کوله او بس هغې نه مخکې مې معلوم چې دا خطاطي مې زده کړله، بس اول به انشاءالله دا کتاب لیکم قرآن کریم، خو هغه بیا م پاتې شوی و داسې یو 5-6 کاله، هغې نه بعد سږ کال یې ورته دغه وشو او بس ډېر دغه مې و ارمان مې و بس زه دا ولیکم، خو هغه ارمان خدای پاک سږ کال یې روژه کې پوره کړي. ماشاءالله ډېر ښه کار دی کړی، بهترین کار دی کړی، بیا خصوصا په یو افغاني ټولنه کې چې داسې کار کېږي د تشویق وړ خبره ده. څومره تشویق و د کور له خوا نه تاسو ته؟ بس ټول خوشحاله وو، بس بعضې چې وي که نه روژه کې لږ خلک دغه مې که نه چې دې ځای نه جګ شه بل ځای کې، زمونږ خپله کور په کرۍ نیولی و، هغې ځای کې 1 کوټه ده، خو بس شپې چې دی بس ما زیات کار شپې کړی دی، هغه هم اشپزخانه کې ورته کېناستلم او ځان ته مې لیکل، بس اوبه مې ځان سره ایښې وې، بس هماغې ځای کې بس تر دې شپې 11 بجو پورې الا 12-1 بجې پورې ورته ناست یم، خو دغه اخرنیو شپو ورځو کې چې دی تر 2 بجو پورې ورته کېناستلم، خو زیات کار ما شپې کار کړی دی او ورځې به خپل کارو پسې وتلم. داسې وخت به پکې راغلی چې د کړکۍ یا رنګ خلاص شوی یا څه بل څه مشکل به پکې رامنځته شوی په لیکنه کې؟ نه قلمونه مې ښه زیات اخیستي وو او یو وارې دغه پرچې راباندې ختمې شولې بیا مې نورې چاپ کړلې، داسې وه چې 18 سپارې ته نه ولیکل شوې او دا نور باقي 12 سپارو چې و د دې کاغذ کم شو، بیا مې نور واخیستلو او بس انشاءالله تکمیل شو، اوس یو 50-60 دانې دېرش اضافه مې دغه اضافه دي که نه او نور انشاءالله تکمیل شو او بعضې کې کومه غلطي وه هغه مې بېلې کړي دي، هغه هم له خیره 4 پاڼې غلطې وې هغه بیا یې سر نه لیکم. او په لومړیو کې تاسو یادونه وکړه د چک څومره سپارې چک شوي دي؟ 4 سپارې چک شوي دي، دا نور باقي ټولې پاتې دي، 26 سپارې پاتې دي او زه غواړم چې قاري صاحبان راشي او په خپله یې چک کړي، 1 ځل نه 3 ځلې، 3 ځل نه 4 ځلې باید دا چک شي، زور پاتې انسان دی نه شو ویلی او نیمګړی دی، یو الله پوره دی، باید دغه قاري صاحبان راشي او دا چک کړي حساب. انشاءالله چې د ده ثمره به وګورئ، ځکه د الله پاک مبارک د قرآن عظیم الشان مبارک آیاتونه چې تاسو په خپل لاس لیکلی، نو د ده خپل ثمره به تاسو وګورئ په ژوند کې، دا ډېر بهترین کار دی کړی. لیدونکو ته څه پیغام لري په وروستیو کې؟ بس لیدونکو ته مې دا پیغام دی، بس دغسې کتابونه ولیکي الله تعالی او دا د ټولې نړۍ کتاب دی، مسلمانانو کتاب دی، د دې نه بل کتاب نه راځي او بس باید د دې حفاظت وکړو، حفاظت الله کوي، خو بس موږ باید صحیح ځای کې کېږدو او ښه یې وساتو. ډېر بهترین پیغام و. ډېره زیاته مننه استاد محترم چې وخت دې راکړه موږ ته او خیر اوسې، ژوندی اوسې. لیدونکو موږ د جلال آباد ښار په دغه ساحه کې چې یو د صداقت خطاطي مرکز کې، دلته نو استاد صداقت بارکزی د قرآن عظیم الشان مبارک آیاتونه په خپلو لاسونو لیکلي دي
څلور سپارې چک شوي دي، نور سپارې هم پاتې دي چې تر څو چک شي بیا یې پوښ کړئ او بیا نو تاسو کولی شئ چې ولولئ یا ترلاسه یې کړئ. د قرآن عظیم الشان مبارک آیاتونه لیکل نو دا هم یو غټ زړه غواړي او همدارنګه حوصله غواړي چې تر څو په ښه طریقه ولیکل شي. قرآن عظیم الشان هغه کتاب چې په روژې مبارکه میاشت کې نازله شوې ده، په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی، نو دا بهترین کتاب دی او زموږ او ستاسو لپاره لارښود کتاب دی. تر بلې خپرونې پورې له موږ سره پاتې شئ.